یو کتاب افلاطون جوړ کړی. د دې کتاب نوم د الجمهوریت افلاطون. دا له اسلام نه ډېر مخکې تېر سوی سړی د نوم خو د افلاطون اورېدلی، خو ما خبره لږ ښه په غور واورئ انجینره ته هم کښېنه چې ملګرو ته شاته بیا زه نه ښکارم. نو دې کتاب نوم د الجمهوریت افلاطون او دې کتاب په مقدمه کې یو عنوان د المثل الافلاطونیه، افلاطوني مثالونه. دا څنګه؟ دې کتاب کې لیکلي دي وایي هره زمانه کې انسانان په سرداب و تاخانه کې ژوند کوي او حکیمان دا دوی له سرداب نه راباسي واقعي ژوند ته. یو مثال ذکر کوي، دغه مثال چې زه نن تاسې ته وایم د هدایو تر اخره پورې به بیا دا مونږ یادوو. متوجه ته ور اوس ګورئ، دی وایي دا یو مثال یې راوړی ده، وایي داسې مثال ده. دلته علامه طنطاوي په جواهر کې ترې نقل کړی، داسې ذکر کړي. وایي یو څه انسانان دي، دا انسانان د مځکې لاندې غارونه ویستلي ځانو ته، د مځکې لاندې غارونو کې اوسېږي. هلته یې ځان ته بازار هم جوړ کړی، هلته یې کورونه هم جوړ کړي، هلته یې کوټې هم دي او هلته یې ځان ته اور هم جوړ کړی. هلته یې هغه د غار په دیوالونو باندې رنګونو باندې نقشونه هم جوړ کړي، د مار د ونو د دې نقشونه یې جوړ کړي، خو دنیا یې نه ده لیدلې. ټول عمر یې دی ژوند یې د چا ژوند ده؟ من سرداب ورته وایي، تا ته ورته وایه. تاخانه او سرداب ټول خو مې یوه اصطلاح ده، که بدلې را بدلې دي. زه په دې پوهېږم طالبانو اصطلاحات یې د هر چا بدلې را بدلې، خو چې پېژندلي مې د مځکې لاندې جای. دا انسانان چېرته اوسېږي؟ په سرداب کې اوسېږي، په تاخانه کې اوسېږي. دوی حقیقي ژوند نه ده لیدلی، اصلي رڼا یې نه ده لیدلې، رڼا یې د چا لیدلې؟ د اور. اصلي وزه یې نه ده لیدلې، د وزې عکس یې لیدلی. اصلي ونه یې نه ده لیدلې، د ونې عکس هلته ورته پروت. نو دلته طالبانو یو حکیم په لاره باندې تېرېږي. نو حکیم په لاره تېرېږي، د سرداب ته ورکته شو او د سرداب خلکو ته یې ویلې چې زه تاسې ته راغلی یم، څو خبرې درته کومه. وی صحیح، څه خبرې دي؟ وی خبرې دا دي چې تاسې له دې سرداب نه راووځئ. چېرته راوځو مونږ له سرداب نه؟ وی حقیقي ژوند ته راوځئ. وی حقیقي ژوند چېرته ده؟ لا پسې انسانانو کې طالبانو یوه ماده ده د تقلید. اوس تاسې د الله پاک کور له غنمو ډک کړي چې زه تاسې ته تقلید یادوم، بله مثلا ذهن ته راځي هغه تقلید پرېږدئ. تقلید دا معنا طالبانو ده تیته کول، دی هغه تیته کول تمام، هغه دا تقلید ده. یو خو هغه علمي میدان تقلید دا پرېږدئ. و دا اوس طالبانو ورونو په ټولنه کې چې یو سړي یو کار وکړه نور هم هغه تقلید او علم طالبانو د تقلید خلاف کړي. علم وایي تقلید نه به دا بلې خواته راوځي. نو ده حکیم ورته ویلي وي خلکو د الله دپاره دغه ژوند کې چې د تپه تیاره دغه د اور رڼا ته، اصلي رڼا ته راځئ راوځئ، د لمر، د سپوږمۍ، د ستورو، رښتیاني بوټي، ونې، اوبه، رښتیانۍ وزې، غواګانې، میږې، اوښان او وینئ. ځای ورک ثوابي راغلی موږ بیان کوې ته. د انسانانو سره څو ورځې تېرې کړي، خبرې ورته وکړي. انسانان په 3 تقسیمونو تقسیم سي. یو انسانان ورته وایي بس دا د مونږ د پلارو د نیکه هغه د والله قدر نه وځو، تقلید سو کنه. انا وجدنا علیه آبانا، مونږ پلرونه په دې پیدا کړي والله قدر وځو. بس همدلته مونږ ژوند کوو. یوه ډله طالبانو متردد، لږ وایي چې راوځو، لږ وایي چې نه راوځو. دی چې ترې راوځي هلته هغه بل ورته راسي، ورته وایي چې د پلارو د نیکه هغه دین نه دی باطي چې ونوځې ګوره دی پلارو د نیکه آثارو لها هغه عادت دی نه چې ونوځې. هغه طالبانو بیرته دلته څنګه کي متردد ول تردد کې پرې. درېیمه ډله طالبانو د چا خبره ومني، دوی مخکې حقیقي ژوند نه و لیدلی. نو حکیم سره په دې لاره باندې له دې سرداب نه راووتل، پاس راووتل چې حقیق د شپې راووتل. د شپې چې راووتل طالبانو چې اسمان ته یې وکتل څه ښه ښکاري دا تو. لږ وروسته چې سپوږمۍ پرې راوختله، هو دا څومره خوند کوي. سهاره پورې ناست دي چې سپوږمۍ وغورځېدله، لمر پرې دا دنیا څومره رڼا ده، دا څومره عجیب ښایست ده، دا بوټي، ونې، انسانان، ښایستونه، طبیعتونه، دا څومره عجیب خوند کوي. څوک ورسره راووتل له سرداب نه؟ انسانان 3 برخې سول، یوه ډله ترې راووتل، له دې حکیم سره راووتل او په حقیقي ژوند کې څوک شروع کړ. 2 برخې په سردابي ژوند کې شي. افلاطون طالبانو په خپل کتاب الجمهوریت افلاطون
او المثل الافلاطونیه کې وایي دا د دنیا د انسانانو عادت هم همداسې انسانان ټول په سردابي ژوند کې وخت تېروي انسانان ټول وخت سرداب کې ژوند تېروي د دې سرداب ته حکیمان علما راسي ویښ علما داسې علما چې د دنیا حقیقتونه یې لیدلي وي نو هغې ته چې راسي دوی ته ووایي چې ګورئ دا نه ده مناسبه نو هغه د یو څه کسان له دې سردابه راوباسي 2 برخې خلک پاتې سي 1 برخه راوباسي ټول ژوند د دنیا تر قیامته پورې صراع ده جنګ و غېږې نیول دي په دې باندې چې حکیم یې له چا نه راباسي د سرداب نه راباسي په سرداب کې ژوند تېروونکي خلک وي همداسې راباسي بیا ورننوځي بیا نور راباسي بیا چې سرداب نه حقیقي ژوند ته راوویستل بیا طالبانو دنیا نور تللي وي حقیقت ته نور مزلې کړی وي بیا طالبانو له غجنې همداسې لکه مثلا یوه زینه کې د دویمې ته نه راکېږي وي راغورځمه بیا که را د دویمې زینې ته کې درېمې ته همداسې مزل کوي د دنیا د حکیمانو مثال یا د دنیا د علماو مثال داسې ده لکه توک غوندې ناګه حکیم غوندې چې انسانان له چا نه راباسي د دنیا انسانان په چا کې ژوند کوي نننۍ خبر د سره یاد ساتئ طالبانو تاسې هم په سرداب کې مه بده در باندې لګوئ طالبانو دا یو حقیقت را سره ومنئ زه په نسبت تاسې ته طالبانو ورونو زه په حقیقي ژوند کې واقع یم ډېر هغه شیان وینم چې تاسې نه دي لیدلي ډېر هغو شیانو باندې عبور مرور لرم چې تاسې نه دي لیدلي په سرداب کې یئ دلته چې د مدرسې ته راغلي یئ طالبانو انشاءالله له ټولنې نه هغه انسانان راغلي یئ چې زه به تاسې د سرداب نه حقیقي ژوند ته راباسم که ژوند و انشاءالله خبر پوش او یی په چا کې په سرداب کې یې نور خو پرېږده تنا د فقه له میدان یې درته وایم نور علوم خو پرېږده تنا په دې فقهي میدان کې هم تاسې طالبانو په سرداب کې ما تر طالبانو دلته هدایي دي په وړه دوره تنا هدایو کې د دې هدایې په رایه کې زه تاسې سره لاړ سم هم طالبانو په سرداب کې نو زه به تاسې کرا له چا نه راباسم د سرداب نه راباسم او چې کال اخیر کېږي طالبانو واقعي ژوند بیا چې تاسې ټولنې ته لاړ سره یا د مځکې په سر کې ګرځئ لمر سپوږمۍ او ستوري به بیا وینئ یو عجیب خوند به بیا ترنه اخلي انشاءالله دا بې مبالغې درته وایم طالبانو چا چې ما کره دوره کړې تېر کال پاتې سوي هغوی نه چې پوښتنه وکړئ نو ضرور هغوی به خبرې درته کړي وي نو دا درس تاسې ځان پر ذهن کې یاد ساتئ هره ورځ چې مونږ بیا درس تحقیق کوو یو تحقیق به هدایه وکړي بیا به مونږ یو بل تحقیق کوو نو بیا به د نورو کتابونو بیا به تاسې پوه سئ چې مونږ له سرداب نه راوځو مونږ انسانان په چا کې په سرداب کې یو تیز د نصاب تحقیق مې چې درته وکړه مونږ په نصاب کې مونږ انسانان یو راځئ ځان سره فکر وکړو مونږ ته میبزي او صدرا الحمدلله څه پیدا وکړو مونږ انسانان ټول په دې سرداب کې ولو راځئ مونږ د اسلامي امت ته ګټه ورسو راځئ مونږ د اسلامي امت مسلمانانو ته ګټه ورسو مونږ د الله دین مسلمانانو انسانانو ته ګټه ورسو ګټه په کومو علومو رسېږي هغه علوم مونږ زده خر لغتې مسله اوس سرداب ده که نه په همدې هدایه کې سرداب ده زه تاسو ته وایم درته هدایه کې 5 مسایل دي مباشر مسبب مباشر جمع مسبب مسبب متعدي او مباشر متعدي 5 قاعدې دي طالبان همدا کتاب الجنایات کې خو زه بیا ستاسو هدایې کې چې راغلم په همغه قواعدو باندې دی ښه روایه قیاسي زه طالبانو موټر که اوس افغانستان کې چې سړی موټر وهي طالبانو څوک ملامت ده په هر حالت کې څوک ملامت ده تاسو داسې مسله لیدلې چې بل څوک ملامت دي چې په موټر خو دې سړی وهي خامخا به څوک ورکوي بیا تو تاوان به ورکوي بندي کېږي به دلته طالبانو اصول نسته ده اوس هر حالت کې کله موټروان ملامت ده یو دم له کوڅې نه موټر داسې روان دی هغه ترافیکي اصولو بره یو دم له کوڅې نه پرې باندې راووته دلته موټروان مباشر د طالبانو خو هغه مسبب متعدي د هغه ملامت ده ور یو ناپاپه راوتلې منډه دې راواخیستلې موټروان نه د ملامت نن د افغانستان له محکمې نه تر غیر محکمې پورې څوک ملامت ده موټروان دا د اصولو د شرع نه خلاف ده طالبان تاسې په سرداب کې که په بل چا کې قسم په خدای په سرداب کې طالبانو په رب العالمین په سرداب کې تاسې خپل ولایتونو کې داسې مسله درته معلومه ده چې چا څوک په موټر وهلی ټولو ته معلومه ده څوک ملامت ده الله قسم ته طالبانو هر حالت کې موټروان نه ده ملامت بیرغه ده خو تاسې هلته په سرداب کې یئ زه به هم طالبانو له سرداب نه راباسم دلته مسله تحقیق کوو بعضې حالتونو کې موټروان ملامت او بعضې حالتونو کې څوک ملامت هغه پیاده سړی ملامت ده طالبانو هغه حالت صورت کې هغه ملامت ده که دا صورت نو موږ په سرداب کې یو که په غیر سرداب په سرداب کې یو خبر باندې پوهېږئ نو د حکیمانو کار هم دا دی چې انسانان خو ټول له سردابه نه راوځي طالبانو یو دم کېدای شي تاسې بیا بېرته خپلو وطنو ته لاړ شئ هلته یوه ډله ملیان به درته وایي دا داسې د وابیانو خبرې بل ورته وایي دا د پنجپیریانو خبرې بل درته وایي نه دا موږ چېرې منو موږ نه درته ویلي چې دا د ډیموکراسان غوندې ملیان دي د ډیموکراسۍ خبرې درته کوي قسمه قسم خبرې به درته کوي بیا یوه ډله به راوځي واقعي ژوند ته او نورې به همداسې درندې پرتي